په 10مه لسیزه کې د سوریې د پلازمینې دمشق په 10 کیلومترۍ کې د نړۍ یو تر ټولو پټ زندان جوړ شو چې د سوریې تر سقوط وړاندې لا یو عکس هم نه و خپور شوی. د امریکا دفاع وزارت یا پنتاګون له نن څخه 7 کاله وړاندې دا زندان د بشر د قصابۍ ځای بللی و چې په دې زندان کې په ورځیني ډول له 50 تر 150 زندانیان پکې ژوندي سوځول کېدل. په زندان کې داسې کسان هم وو چې د خپل ژوند 30 کاله یې پکې تیر کړي وو. په برقي ډنډو وهل او جنسي تیري په دې زندان کې له عادي سزاګانو ګڼل کېدل. په ورځیني ډول زندانیانو ته له 4 تر 5 زیتون او یوه ټوټه ډوډۍ ورکول کېدل. زندانیانو ته امر کېده چې سجدې دې ورته وکړي او دې ته ورته نورې ناویلې چې د هر انسان زړه غورځوي. بله، موږ د سوریې د صیدنایا زندان په اړه غږیږو. هغه زندان چې د یکشنبې په ورځ د بشار الاسد د نظام له سقوط وروسته ترې زرګونه زندانیان په داسې حال کې ووتل چې د ورځې د لمر رڼا او ژوند ورته نااشنا نړۍ ښکارېده. د لاس میډیا چینل سبسکرایب کړئ او مستند تر پایه راسره تعقیب کړئ. په سوریه کې د تحریر شام له لوري د دمشق تر نیولو وروسته دا زندانیان له هغو سوړو له زندانه ووتل چې پخوا ورته د بشار الاسد زندانیان ولاړ وو او یا هم په مکرر ډول ترې د اړتیا پر مهال ویستل شوي وو. ځینو کورنیو د خپلې کورنۍ زنداني شوي غړي پیدا کړل، له کلونو وروسته یې په غېږ کې ونیول. خو ځینې لا هم سرګردانه دي تر څو خپل عزیزان ومومي، ځکه زندان ستر دی او داسې پټې خونې هم لري چې لا یې چاته د پرانیستو او لارو په اړه معلومات نشته. د سوریې مرستندویه سازمانونه د زندان له ژورو د زندانیانو په ژغورلو اخته دي، خو لاره موندل ورته ګران دي. هلته د سلګونو زندانیانو په شتون ځکه ډاډه دي چې په امنیتي کامرو کې د ژوندیو انسانانو خوځښت لا هم شته. صیدنایا زندان په 80مه لسیزه کې یعنې د بشار الاسد د پلار حافظ اسد تر واکمنۍ وروسته جوړ شو. له پورته نیټې راهیسې تر اوسه په ورځیني ډول په دې زندان کې له 50 تر 150 زندانیان ژوندي سوځول کېدل. خو یوازې دا نه و، بلکې زندان د داسې سزاګانو کوربه و چې تر ژوندي سوځېدو یې زغم سخت کار و. صیدنایا زندان د سوریې د پلازمینې دمشق په 10 کیلومترۍ کې جوړ شوی چې د سوریې د اوسني حکومت تر سقوط وړاندې یې هیڅ ډول عکس او تر پنتاګون وروسته هیڅ ډول معلومات نه و خپاره شوي. د امریکا دفاع وزارت او د بخښنې نړیوال سازمان صیدنایا زندان د نړۍ یو له وحشتناکو پټو او د انسان وژنې د مرکز په توګه یادښت کړی و چې له 3500 تر 70,000 کسان پکې زنداني شوي وو. یوازې نارینه نه وو، بلکې ښځو هم په ډېر وحشت سره د دې زندان په پټو او ویرونکو خونو کې ژوند تېراوه. په دې زندان کې تر ډېره هغوی زنداني شوي چې د بشار الاسد د پلار حافظ اسد او د بشار الاسد د حکومت پر ضد یې اندکترین مخالف حرکت کړی. ویل کېږي چې په زندانیانو کې داسې کسان هم شتون لري چې یوازې په کوم عام مجلس کې یې د بشار الاسد پر کړنو نیوکه کړې، خبره بهر وتلې او سبا زندان ته بیول شوي. د معلوماتو له مخې له ډېرو کمو پرته یې ډېری سیاسي زندانیان په اور سوځول شوي او له منځه وړل شوي دي. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې په ورځیني ډول د 50 او 150 زندانیانو سوځول شوي جسدونه چیرته او څنګه انتقالېدل. د دې زندانیانو له ډلې د 2 تنو داستان چې د زندان دننه څه ورسره کېدل له زندان تر وتلو داسې کیسه کوي. لومړی محمد فواز شریف دی چې وایي د ښځو او ماشومانو د حقونو په موخه یې په یو اعتراض کې برخه اخیستې وه چې ونیول شو او صیدنایا زندان ته ولېږدول شو. فواز شریف وایي سترګې یې ورتړلې وې او د زندان تل ته یې د استولو امر وکړ. زندان ته تر ښکته کېدو وروسته ورته د جامو ویستلو امر وشو او د سترګو په رپ کې یې ټولې جامې ور وویستې. ټولو ته امر وشو چې پر سجده پرېوځي او د حکومتي دستګاه له لوري د دوی په اړه حکم ته منتظر شي. فواز شریف وایي هغوی چې د جامو له ویستلو او سجدې ایښودو سره مخالفت وکړ د زندان د ساتونکو له لوري یې په وهلو لاس پورې شو. محمد فواز وایي
هغه څه چې په لومړیو کې ورته ډیر وحشتناک و دا و چې په 15 ثانیو کې له 100 زندانیانو 45 تنه مړه شول. فواز وایي وروسته یې هرې خونې ته شل تنه واچول. لوڅ لغړ و او ساعتونه د ډوډۍ او اوبو احوال نه و. هغه وایي د خونې ښي اړخ ته د اوبو څاڅکي څڅېدل او وروسته پوه شو چې زموږ د تندې ماتېدو لپاره تر وروستۍ ورځې همدا اوبه دي او بس. فواز شریف وایي په میاشت کې یوازې یو ځل حمام ورکول کېده. د حمام دومره اسانه نه و. تر یخو اوبو لاندې درېدلو سره لسګونه نظامیانو پر کیبلونو زندانیان وهل او هغوی چې کمزوري شوي وو خپل ژوند یې له لاسه ورکاوه. فواز وایي کله به چې له ډلې 6 یا 7 زندانیان له منځه لاړل 15 کسان نوي زندانیان یې ورسره یوځای کول. فواز شریف وایي د زندان پر مهال یې کمپلې او د اغوستو څه نه لرل او اړ و چې د خوب لپاره سړه شپه په لغړو ځانونو د یو او بل په غېږ کې تېره کړي. هغه وایي د شپې او ورځې په اړه نه پوهېدل ځکه په وینا یې له ډېرې مودې راهیسې یې لمر او سپوږمۍ نه ولیدلي. او د فواز د خبرو یو د پام وړ ټکی دا و چې په زندان کې داسې کسان هم و چې 30 کاله یې پکې تېر کړي وو. فواز وایي ډېری زندانیانو خپل رواني وضعیت له لاسه ورکړی و. خپلې تشې او ډکې امتیاز یې څښلې. محمد فواز وایي د هر کس لپاره په ورځ کې له 3 تر 4 زیتون او په 10 کسانو یې یوازې 2 ټوټې ډوډۍ ورکوله او هغوی چې غږ به یې پورته کړ په داسې شدت وهل کېدل چې مرګ به یې حتمي و. خو د زندان لویدیځ کې د انسانانو د ژوندي سوځولو برخه تر لومړۍ هغې ډېره وحشتناکه ده. دا د صیدنایا زندان هغه برخه ده چې سیاسي زندانیان پکې ژوندي سوځول شوي دي. که څه هم د دې برخې هیڅ تصویر نه و خپور شوی خو د امریکا دفاع وزارت له نن څخه 7 کاله وړاندې د سپوږمکۍ په وسیله یوازې د خبر په توګه دا برخه افشا کړه او هیڅ راز جزئیات یې ورنه کړل. خو پوښتنه دا ده چې په سوځول کېدونکو سیاسي زندانیانو کې یوازې سړي وو. د سوریې له همدې زندانه د خوشې شوې مېرمنې حسنه احراري کیسه اورو. حسنه احراري وایي د 2 زامنو د له لاسه ورکولو اعتراض یې وکړ خو حکومتي مامورین په 2012 میلادي کال کې ونیوله او صیدنایا زندان ته یې ولېږدوله. حسنه وایي زندان ته تر تګ وروسته یې ولیدل چې زندانیانې بربنډې شوي او په بد حالت کې ژوند کوي. حسنه احراري وایي زندان ته د تګ پر مهال 80 کلنه وه او ځکه یې ورسره کار ونه درلود. که نه په وینا یې هلته پر 8 زنداني ځوانو مېرمنو له وحشته ډک جنسي تیري عادي خبره وه. د حسنه د خبرو تر ټولو د پام وړ ټکی دا دی چې هغه وایي هغو ښځو چې د ټولو تر مخ یې وحشتناک عذاب نشو زغملی ډېری یې د شته شکنجو له کبله ژوند له لاسه ورکاوه. حسنه وایي هر سهار به یوه نظامي مامور نارې وهلې چې آیا ستاسو په منځ کې کوم جسد شته چې انتقال یې کړي. د حسنه په وینا د ښځو برخې له زنداني خونو یې هر سهار لږترلږه 15 جسدونه چې د بیلابیلو شکنجو له کبله به یې ځان له لاسه ورکړی و نظامیانو انتقالول او تر هغې وروسته به یې د سوځېدو لپاره ځانګړو کورو ته لېږدول او سوځول به یې. د اور په دې کورو کې د سوځول شویو جسدونو ویډیوګانې خپرې شوي خو د یوټیوب پالیسي یې ښایي د خپرېدو اجازه ورنه کړي. جالبه دا ده چې د بشر الاسد د حکومت تر نسکورېدو راهیسې چې کابو 2 اونۍ ترې وځي لا هم د سوریې مرستندویه ټولنې د دې زندان د پټو خونو په پیدا کېدو کې پاتې راغلي او ګڼ زندانیان لا هم د بندو او نامعلومه دروازو تر شا ورځې شپې تېروي. له زندانه داسې کسان هم خوشې شوي چې د بشر الاسد د پلار حافظ اسد له واکمنۍ هلته زنداني پاتې شوي او د ځوانۍ تور ویښتان یې سپین شوي دي. د خفګان خبره دا ده چې دوی د پیژندنې قوه له لاسه ورکړې ده. په زړه پورې خبره دا و چې د دې زندان تر ماتېدو وروسته وتونکو زندانیانو د ورځې له رڼا سره نابلدي ښووله او په بازارونو کې یې له روغ انسانانو سره نابلدتیا کوله. وروسته ډاکټرانو وویل چې لامل یې په دوامداره توګه په تیاره کې د هغوی ساتل و. له همدې کبله د حیات تحریر شام نظامیانو ته مشوره دا ورکړه شوه چې زندانیان باید په شپه کې له زندانه خوشې شي. د امریکا د دفاع وزارت د نوي موندنو له مخې په دې زندان کې له 80 لسیزره په دې خوا په دې زندان کې له 50
تر 300,000 کسان سوځول شوي. د بشار الاسد د حکومت له سقوط وروسته ګڼې کورنۍ لا هم د دې زندان په دروازو کې شپې ورځې تېروي تر څو معلومه کړي چې آیا د کورنۍ غړي یې ژوندي دي او که د صیدنایا زندان د اور په کورو کې سوځول شوي. هغه پوښتنه چې ځواب یې ښایي میاشتې وخت ونیسي.